بسم الله الرحمن الرحیم د کورالډرا دویمه ویډیو ته راغلاست. په تیره ویډیو کې موږ تاسو د کورالډرا محیط وپېژنده. په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د پیک ټول معرفي کړم. د پیک ټول په مرسته تاسو څو کارونه کولی شئ. لومړی که چیرته تاسو یو شکل ولرئ او غواړئ دغه شکل ته رنګ ورکړئ، لومړی به راشئ دلته پیک ټول به رسم کړئ، له هغې نه وروسته دلته به راشئ په دې باندې کله مو چې پیک ټول رسم کړل هغې نه وروسته کلر پلیټ ته به راشئ او په کلر پلیټ کې به دلته خپل د خوښې په رنګ باندې لیفت کلیک وکوئ. نو دا د دا شکل واغسته. همدارنګه که تاسو غواړئ چې دې ته بارډر ورکړئ نو رایټ کلیک سره به دا بارډر واخلي. دا چې بارډر سایز یې کم دی نو نه ښکاري، زه به دلته راشم بارډر سایز به دې ځینې اضافه کړم. اوس پیک ټول بل څه کار کولی شي؟ د رنګ ورکولو نه علاوه پیک ټول کولی شي چې مختلف شکلونه انتخاب کړي. مثلا که یو شکل ما سره دلته وي، یو په دې ځای کې وي، یو دې ځای کې وي، یو دې ځای کې، داسې مختلفو ځایونو کې شکلونه وي، زه اوس وغواړم چې دغه شکلونه یو ځای ټول انتخاب کړم نو پیک ټول ته به راشم او خپل سلیکشن به شروع کړم. په دې ترتیب دغه سلیکشن به وکړئ نو دا ټول شکلونه به تاسو سره انتخاب شي. وګورئ زه رنګ ورکوم، دا د ټول رنګ اخلي، دې نه معلومه شو چې ټول انتخاب شوي دي. که چیرته غواړئ چې دغه شکلونه ټول په دغه خطوطو کې داخل نشي او سلیکټ شي نو تاسو به د آلټ بټن ونیسئ. کله چې د آلټ بټن ونیسئ تاسو وګورئ دا شکل په هغه خطوطو کې شامل نه و خو مګر هم انتخاب شو. راځئ چې دې ته یو رنګ ورکړو چې تاسو ته معلومات وشي دا دی چې انتخاب شوی دی. که چیرې ټول شکلونه مو انتخاب کړي اوسي او غواړئ چې یو شکل له دوی څخه بیرته د انتخاب نه وباسئ نو تاسو به د شفټ تڼۍ ونیسئ او په هغه شکل به کلیک وکوئ. وګورئ که چیرته زه اوس رنګ بدل کړم هغه مربوطه شکل رنګ بدل نه شو ځکه چې هغه انتخاب کې نه و. همدارنګه که تاسو غواړئ چې یو شکل انتخاب نه وي انتخاب یې کړئ بیا هم کولی شئ د شفټ تڼۍ ونیسئ او کلیک وکوئ هغه به هم څنګه شي انتخاب شي. که چیرته تاسو غواړئ چې یو شکل ته حرکت ورکړئ نو دا هم د پیک ټول دنده ده. د پیک ټول په مرسته تاسو کولی شئ اشکال انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړل هغې نه وروسته داسې کش کړئ لاندې نو هر چیرته چې غواړئ هلته تاسو انتقالولی شئ. د کنټرول په مرسته تاسو کولی شئ اشکال په مستقیم ډول ښکته راوړئ یا هم ښي طرف ته یا چپ طرف ته څنګه کې انتقال کړي. په دې ترتیب بله موضوع تاسو کولی شئ د ایرو کی په مرسته هم دا شکلونه یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې دا شکل ښي طرف ته ویسئ نو ښي طرف ته ایرو کی چې کومه ده په دې باندې به کلیک وکوئ خو دا به 0.1 ملي متر حرکت کوي. د دې لپاره چې د دې حرکت ډیر شي نو تاسو به په صفحه باندې په خالی صفحه باندې به کلیک وکوئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دغه پراپرټي چې دی دا د صفحې پراپرټي ده چې دلته تاسو کولی شئ د صفحې سایز زیات کړئ، همدارنګه صفحه پورټریټ او یا لینډسکیپ کوي. بله صفحه چې اخلئ ټولې صفحې په یو اندازه کوي او یا ټولې صفحې په مختلفو اندازو ته تبدیل کړي. همدارنګه تاسو دلته خطکش وینئ چې دلته مختلف واحدونه شته. زه ټاکم سانتي متر. اوس وګورئ کله چې زه ښي طرف ته یا چپ طرف ته پورته لاندې د شکل ته د ایرو کی په مرسته حرکت ورکوم نو دا به 0.01 سانتي حرکت کوي. نو زه دا زیاتوم، زه ورته یم چې ته 1 سانتي دې ته څنګه کا حرکت ورکا. اوس چې کله زه ښي طرف ته ایرو کی وهم نو دا به 1 سانتي حرکت کوي. که چیرته زه شفت تڼۍ ونیسم او بیا ښي طرف ته ایرو کی وهم نو دا به ډبل کیږي یعنی 2 سانتي به دا حرکت کوي. او که چیرته زه کنټرول ونیسم او ښي طرف ته ایرو کی وهم نو دا به نیم کیږي یعنی 0.5 سانتي متره به دا څنګه کوي ښي طرف ته حرکت کوي. همداسې تاسو لاندې پورته چپ طرف ته د دغه څلورو ایرو کی په مرسته باندې شکل ته حرکت ورکولی شي. یو موضوع بل هغه دا ده که چیرته تاسو سره ډیر شکلونه وي، مثلا دا شکل دی، دا شکل دی، دا دی، دا دی، چې ټول 15 شکلونه شو. اوس د پیک ټول په مرسته که چیرته تاسو دا ټول انتخاب کړئ نو تاسو وګورئ چې ټول موږ سره انتخاب شوي دي که نه. نو د دې لپاره به دلته سیټینګ ته راشئ او دلته ابجکټ ډیټایل به انتخاب کړئ. اوس به تاسو سره وایي چې 15 واړه شکلونه ټول څنګه شوي انتخاب شوي. وګورئ زه یو سلیکشن نه وباسم نو راځم شفت تڼۍ نیسم کلیک کوم نو اوس ماته وایي چې 4 ابجکټ تاسو سره څنګه شوي سلیکټ شوي. د پیک ټول بله دنده هغه کاپي کول دي. که چیرته تاسو سره یو شکل موجود وي تاسو په کورالډرا کې کولی شئ په مختلفو طریقو هغه کاپي کړئ. مثلا په دې شکل باندې کلیک کوم، حرکت ورکوم، چیرته چې غواړم دا پاتې شي هلته یو رایټ کلیک وهم. په دې ترتیب دا د دې نه کاپي واخیستلی شو. تاسو بیا وګورئ شکل باندې کلیک وکوئ، حرکت ورکوئ، چیرته چې تاسو غواړئ چې دا شکل پاتې شي هلته رایټ کلیک. بله طریقه د کاپي کولو دا ده تاسو شکل باندې کلیک وکوئ، هغې ته حرکت ورکوئ، چیرته چې غواړئ پاتې شي هلته د سپیس تڼۍ ووهئ. دویم اسانه طریقه ده. وګورئ په دې ترتیب. بله طریقه هغه د کنټرول ډي طریقه ده. که چیرته تاسو پیک ټول راواخلئ په دې باندې کلیک وکوئ او کنټرول ډي ووهئ نو دې نه به ډوپلیکیټ جوړېدلی شي. د کنټرول آر په مرسته هم تاسو کولی شئ یو شکل ریپیټ کړئ خو دا به یو ځل تاسو دین یو کاپي اخلئ. د مثال په ډول زه راځم دې شکل ته حرکت ورکوم، رایټ کلیک کوم، دا مې ریپیټ کړ، کنټرول آر چې کله وهم په همغه ترتیب دا ماته ریپیټ کېږي.
وروستۍ طریقه چې ډیره اسانه ده، د دې په مرسته هم تاسو کولی شئ چې کاپي واخلئ. تاسو به په کیبورډ کې، البته فول کیبورډونو کې ښي طرف ته د جمع کوم علامه چې ده، په دې علامه باندې به کلیک وکوئ، نو تاسو سره به کاپي واخیستلی شي. خو دغه کاپي د لومړي شکل په سر باندې راځي. تاسو باید لږ دا څنګه کړئ، دې ته حرکت ورکړئ چې تاسو پوه شئ چې دلته کاپي اخیستل شوې ده. دا موږ سره په CoralDRAW کې د اشکالو کاپي کول په لنډ ډول ویلی شم. لومړی کاپي کولو طریقه دا وه چې تاسو به ماوس سره یو شکل کش کړئ، هلته به رایټ کلیک ووهئ، کاپي به شي. دوهمه طریقه داسې ده چې تاسو به ماوس سره یو شکل کش کړئ، سپیس بټن به ووهئ، هغه به کاپي شي. دریمه طریقه دا ده چې کنټرول ډي سره هم تاسو کولی شئ کاپي واخلئ. څلورمه طریقه دا ده چې تاسو به د جمع نښه په کیبورډ کې ووهئ، هغې نه به یو کاپي جوړه شي. او پنځمه طریقه دا ده چې تاسو به یو شکل یو ځل کاپي، د مثال په ډول زه راځم دغه شکل نه کاپي اخلم، کش کوم یې، د سپیس بټن وهم، اوس چې کله کنټرول آر ووهم دغه کاپي زما ریپیټ کیږي. د پیک ټول بله دنده دا ده چې د پیک ټول په مرسته موږ کولی سو شکلونه غټو واړه کړو. مثلا که دا شکل زه ولرم، زه کولی سم دغه شکل د دغه نوډونو څخه کوچنی او لوی کړم. د مثال په ډول که زه وغواړم چې اندازه یې ښي طرف ته زیاته کړم، نو دا د ښي طرف ته زیات شو، چپ طرف ته زیات شو، په همدې ترتیب پورته، په همدې ترتیب لاندې. د اندازې په کمولو زیاتولو سره تاسو کولی شئ ښه شکلونه جوړ کړئ. لومړنی شکل چې زه غواړم تاسو ته یې جوړ کړم، تاسو وګورئ زه دلته یو دایره رسموم. د دې لپاره چې یو بشپړه دایره شي نو کنټرول بټن نیسم. له هغې نه وروسته دغه دایره ریپیټ کومه، نو پیک ټول ته راځم، د سنډه باندې کلیک کوم، شفټ نیسم چې دواړو طرفونو نه دا شکل کوچنی شي، لږ څه اندازه دا کوچنی کوم، له هغې نه وروسته رایټ بټن وهم، نو دې نه یو کاپي واخیستل شوه. کنټرول ډي سره دا کړنه ریپیټ کوم په دې ترتیب. اوس دا ټول شکلونه انتخابومه او راځم دې ته یو رنګ ورکوم، له هغې نه وروسته ورته یم چې دلته څنګه که کمباین که او بارډر ترې لرې که. نو وګورئ موږ یو پلاستیکي توپ څومره په اسانۍ ډیزاین. بل ډیزاین چې غواړم تاسو ته یې وکړم هغه دا دی. تاسو به یو مربع راواخلئ، رسم به یې کوئ، مربع یا مستطیل. له هغې نه وروسته په دې کونج باندې به کلیک وکوئ، شفت به ونیسئ، ټولو طرفونو نه به دا وړکی شي، بیا به رایټ کلیک وکړئ، دې نه به یو کاپي واخیستل شي. کنټرول ډي سره همدا کار ته ریپیټ کولی شي. وګورئ د کنټرول آر او د کنټرول ډي په مابین کې تاسو ته اوس فرق ښیم. که چېرته بیا زه راشم یو مربع رسم کم او بیا رسم دې کونج ته شفت ونیسم، د کونج نه د دې مربع سایز لږ کم کم او رایټ بټن ووهم، دې نه کاپي واخلم، کنټرول آر سره دا ریپیټ کم. تاسو وګورئ دا د کنټرول آر او د کنټرول ډي په مابین کې فرق ده. کنټرول ډي څه کوي؟ په کومه اندازه چې لومړی شکل وړه کوي په همغه اندازه ټول شکلونه څنګه کوي واړه کوي. او کنټرول آر سره نسبت ته کتل کیږي، دا شکل نسبت دې ته کوچنی دی، دا دې ته، دا دې ته، نو د نسبت په حساب اشکال یو د بل نه څنګه کوي واړه کوي. د پیک ټول بله دنده هغه روټیشن ده. تاسو کولی شئ د پیک ټول په مرسته باندې یو شکل روټیټ کړئ، یعنی تاو یې کړئ. د روټیټ لپاره تاسو به د شکل باندې یو کلیک د پاسه وکوئ. وګورئ دغه نوډونه نه اوس تاسو کولی شئ خپل اشکال څنګه کې روټیټ کړئ، داسې په دې ترتیب. که چېرته تاسو کنټرول ونیسئ او خپل شکل روټیټ کړئ نو 15 درجو زاویه باندې به دا څنګه کېږي، دا به روټیټ کېږي. وګورئ د روټیټ په مرسته څومره یو ښکلی شکل زه تاسو ته ډیزاینوم. زه راځم دلته یو دایره رااخلم، په دې ترتیب یو بیضوي رسمومه، پلس نښه په کیبورډ کې وهم چې ډوپلیکیټ شي، له هغې نه وروسته پیک ټول رااخلم، په دې شکل باندې کلیک کوم او لږ څه دا روټیټ کوم، له هغې نه وروسته کنټرول ډي سره دا ریپیټ کوم. وګورئ کنټرول ای سره ټول انتخابوم، یو رنګ ورکوم، راځم دلته ورته یم کمباین یې که، بارډر ترې لرې که. تاسو وګورئ څومره ښکلی او جذاب شکل ما جوړ کړ تاسو ته، فقط په څه سره؟ په روټیشن سره. همدارنګه د پیک ټول په مرسته موږ تاسو کولی شئ یو مستطیل متوازي العضلات ته تبدیل کړو. هغه څنګه؟ پیک ټول به راواخلئ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، وګورئ کله چې دې طرف ته حرکت ورکړم نو ما یو مستطیل متوازي العضلات ته تبدیل کړه. همدارنګه د قرینې د جوړولو لپاره هم تاسو کولی شئ پیک ټول وکاروئ. یو شکل به رسم کړئ په دې ترتیب، له هغې نه وروسته پیک ټول راواخلئ، کلیک وکوئ، د نه وروسته چې دی دا څنډه پورته کړئ او بیا دا ریپیټ کړئ. د ریپیټ لپاره زه راځم په دې باندې یو کلیک کوم چې نوټ راشي راته، کلیک کوم، ورته هم دا دې طرف ته تکرار کا. خو د دې لپاره چې په خپل سیز دا تکرار شي زه د کنټرول بټن نیسم، رایټ کلیک کوم، دا د څنګه شو؟ تکرار شو. دلته کنټرول ډي سره نه ریپیټ کیږي، نو تاسو به کنټرول آر سره دا څنګه کې ریپیټ کړئ. کله مو چې ریپیټ کړ اوس وګورئ یو ته مابینه زه شیپونه انتخابوم، یو دا انتخابوم، یو دا، یو دا،
او دې ته یو ځانګړی رنګ ورکوم. دا تیار په انتخاب کې دي که نه. اوس شفټ نیسم سلیکشن کوم، کم چې انتخاب و هغه به د انتخاب نه وځي، کم چې انتخاب نه و هغه به انتخاب یا سلیکټ شي. د بل طرف ته به بل رنګ ورکم. نو دا د موږ سره داسې ښایسته ښکلی شکل څنګه سو جوړ شو. نو دا ورونه موږ سره پیک ټول د پیک ټول په مرسته موږ دا زده کړو چې څنګه شکلونو ته رنګ ورکو، څنګه شکلونو ته حرکت ورکو، څنګه شکلونه انتخاب کو، څنګه شکلونه روټیټ کو، او همدارنګه څنګه شکلونه د قرینې شکل ته تبدیل کو. تر بل ویډیو پورې الله مو مل.